گورسال 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 برا گورسال څوک دی؟ مسعود گورسال او مسعود گورسال او مسعود اوس مې پیدا شول. تېر کال تاسې هغوی دواړه نیولي وو که نه همغه؟ وای بې شرفانو زه اړین کارونه ترسره کوم. وزیر کارونه خلاص شي چې له دې ځای نه ووځو. څه خو به مو هېر کړي نه وي. که امکان یې وي غواړو دا تېر کال هم هېر کړو. تاسې سره دې پاتې شي. وروره چاړه مې هېره شوې ده. چاړه ماړه دې پرېږده، لیونتوب مه کوه. نه کېږي، دلته یې نه پرېږده. ما د هغې چړې په وسیله ډېر کسان وژلي. د څو کسانو غوږونه مې پرې کړي. ما ته ډېر ارزښت لري. ساتونکیه څه دي؟ کوټه کې مې تسبیح هېرې شوي دي. ورشه زرې راواخله. ښه سمه ده. دې ځای نه چې ووځو زه درته توپک تومانچه اخلم. چاړه څه کوې؟ وروره هغه له یادونو نه ډکه ده. دلته راشه. توبه خدایه د څه لیوني سره مې سر دی. ساتونکیه دننه مې تسبیح هېرې شوي دي. غلاړ شه. یاده اوسئ. دا څه خبره ده لکه چې دې ځای پسې خفه شوی؟ ولې به خفه کېږم؟ خدای مې د هېڅ کلام دلته نه راولي. تسبیح مې هېرې شوې وې نو ځکه دلته راغلم. تاسې هم خلاص کړي. ساتونکیه ژوندی اوسئ. ډېر خوشحاله شوم شفا دیدي. نجیب عمر به ډېر زر زما ناسه بېرته راشي. ژوندی اوسئ څارنوال صاحب. والله ډېرې لویې ستونزې نه خلاص شو. څارنوال صاحب په خیر راغلی. نجیب عمر د هغوی نومونه وویل. د ګورسال او مسعود په نوم دوه زندانیان دي. تېر کال نیول شوي وو. ډېر ښه. زه د زما مدیر د زنګوهنو خبر ورکوم. هغه کسان هم راته راولي تر څو اظهار ترې واخلو. د نوکریوالۍ ډس هم چمتو کوي. سمه ده مدیر صاحب. مهرباني وکړئ څارنوال. ګورسال او مسعود نن یې د خلاصېدو ورځ ده. خدای دې وکړي تر اوسه نه دي تللي. سمه ده زه خپله ټوله هڅه کوم. شفقته ووایه مدیر صاحب. ګورسال او مسعود تللي؟ لږ مخکې مې هغوی ولیدل. د وتلو کارونه یې خلاصول. که نه وي تللي باید ونیسو. هماغه په ځای کېږي. څارنوال صاحب زنګ وهلی و. هغوی نجیب عمر په چاړه وهلی. هغوی دواړه غواړي. سمه ده مدیر صاحب. وای بد خبر خو وخته خپور شوی. چیرته دي؟ څوک مدیر صاحب؟ ګورسال او مسعود چیرته دي؟ لږ څه مخکې ووتل. آزاد شول. وای خدایه دروازې ته خبر ورکړئ چې د باندې یې پرېږدي. مدیر صاحب تسبیح دې واخیستې؟ واخیستې خو دا خلک د پېښې په اړه خبر شوي دي. نجیب عمر هر څه ویلي. څه وایې؟ ته رښتیا وایې؟ هو والله. راځه چې زر له دې ځای نه لاړ شو. ساتونکی نور څومره په تمه شو؟ سمه ده واخلئ. په دې کې ستاسې امانتي شیان دي. دا ستا دي. دا هم بیړه وکړه هله. واخلئ دا هم. لاس لیک کوئ بیا لاړ شئ. کار دې څومره اوږد کړ؟
راځئ زر کوه چې ځو آزاد شوي دي شي خبر ورکړئ ولې خپل موبایل ته ځواب نه ورکړئ سلیمان وروره مدیر صاحب امر کړی ګورسل او مسعود باید خوشینی شي دروازه خلاصه که خیر لاړ شي خیر اوسې د خدای په امان لاړ خدای په خیر لاړ شئ دومره ښکلې هوا ده هلکه خیري هغوی ودروه ودروه ودرېږئ مې ویل ودرېږئ زر کوه څه وشول تللي دي مدیر صاحب 155 زنګ وهئ خبر ورکړه بله سرانوال صاحب هغو کسانو اعتراف وکړه خواشینی یم سرانوال صاحب په وروستۍ شېبه کې زموږ له لاسه وتښتېدل ډېر خواشینی یم خو نورو ډلو ته مې خبر ورکړی ډېر زر به بېرته ونیول شي ښه سمه ده وتلي دي هغه تښتېدلي دي او دوه ته همداس ډلې ته خبر ورکړه د هغو کسانو انځورونه د هر ځای کې خپاره شي هغوی دواړه غواړم امر پر ځای کېږي سرانوال صاحب مهرباني هغوی دواړه ونیسي تاسو اندېښنه مه کوئ نجیب کامانه وتلی دی اوس یې په خبرونو کې ووایه آیا یادښتونه خو د هغوی لاسته ورغلل هغه سړی هم ژوندی دی د نجیب په څېر کسان د یوه مېږي په اندازه هم ارزښت نه لري خو د لویو غرونو په څېر خنډاته جوړوي کومه ستونزه نشته ویرېږم چې وروسته راته کومه بلا جوړه نه کړي هغو چې په چاړه وهلی وله ما سره دي اړینه علاقه ورته ښکاره که اوس هر هغه کس چې زموږ لپاره کار کوي ډېر ارزښت لري سختې ورځې دي سمه ده ښاغلیه ښاغلی فروحه موږ خپله هڅه وکړه ما خپله دوه ځلې په چاړه ووهه دوه ځلې هم مسعود ووهه یو ځل هم دواړو یو ځای ووهه خو مړ نه شو بل ځل ورباندې زړه نه سوځوو چاړه نه کار نه اخلو مخامخ یې په مرمۍ په دې سرولو که غواړئ زه د کورنۍ یو غړی وژلی شم ښاغلی فروحه زه د چاړه په کار کې ډېر ښه یم خو دې پېښه کې زه هم لږ څه سمه ده غلی شه ګورسله تا په کوم لاس هغه په چاړه وواهه ښي لاس باندې ووهه وروره په دې لاس باندې ښاغلیه ښاغلی فروحه موږ ته چې هره سزا راکوئ موږ یې منو که غواړئ خپله به خپل لاس پرې کړو که څنګه دا لاسونه د پرې کېدو نه دي وروره دا لاسونه خو باید ښکل شي لاس دې اوږد که ښاغلی فروحه تاسې ما شرموئ غلی شه ګورسله لاس دې اوږد که ګورجینا مهرباني وکړئ ښاغلیه د ګورسل لاس باید تا ښکل کړي څوک زه یې ښکل کړم زه د دې سړي لاس ښکل کړم زه هم داسې غواړم نیوکه لرې نه ښاغلی فروحه داسې ښکلول مې په کار نه دي زه یې باید غږ واورم ښاغلی
ښاغلی فروها ما هم په چاړه وواهه خلاص مې و ځه ورک شه تمام کړه دا د چاړه وهلو لپاره دا هم د هغه نه وژلو لپاره زه خو هېڅ پوه نه شوم دا نو څه دي هر څه ښکاره دي یوازینی شی چې ژوند کې زما لپاره ارزښت لري دا چې نجیب په خپلو لاسونو ووژنم دا خیال مې په ذهن کې لرم پوه نه شوې پوه شوم ښاغلیه یوه ورځ به هغه په ګونډو کړم او د هغه زاری به په غوږ واورم اوس به زما کسان تاسې ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي جعلي پېژند پاڼې او داسې نور هر څه به چمتو کړي زما د خبر پته مه اوسئ ډېر د باندې مه ګرځئ پولیس به اوس هر ځای کې تاسې لټوي سمه ده ښاغلی فروها سمه ده ښاغلی فروها دا څنګه کار دی د سړي وژلو لپاره ځانګړو لارو نه کار اخلي او بیا کله چې ونه وژل شي لاسونه دې هم ښکلوي وروره دا څنګه کار دی هېڅ پوه نه شوم هر کار چې کوي خو پیسې سړي ته ډېر زر ورکوي دا ښاغلی فروح ډېر کاکه سړی دی څه ووایم نو فروح بابا ووایه فروح بابا ډېر هوښیاري د خلکو لاسونه په نورو ښکلوي اندېښنه مه کوه سبا بله ورځ به موږ هم مزدوران ولرو د حمام کولو په وخت کې به نور خلک تا کیسه کوي یوه شېبه صبر وکړه ورور جانه خیر دی که د کوڅو بدمعاش یم خو دومره په ځان پام کوم خیرن نه یم راځه خیرنه دا کار څه وخت خلاصېږي کله چې د عاقب هر څه هېر شي فکر کوم ماښامه پورې به دوام وکړي وروسته بیا ورته زنګ وهو هغه ته به ځواب ورکړي زموږ پوښتنو ته به ځواب راکړي په لوړ ګمان به یې هېڅ هم په یاد نه وي زه به لاړ شم اتنا مهرباني وکړئ دې خلکو ته ووایه چې ډېر پام وکړي ځکه چې موږ عاقف ته اړتیا لرو یعنې موږ د عاقف په څېر تکړه کس ته اړتیا لرو داسې کسان په اسانۍ سره نه پیدا کېږي ته خو پوهېږې علیکم وروسته به خبرې وکړو زما پلان هر څه به هېر کړي وي ښکاري حافظه یې نه ده پاکه شوې بلکې مغزه یې خوسه شوي دي پوش راغی نه اوس خو باید پوش راغلی وای فکر کوئ تېروتنه مو کړې مړ شوی خو به نه وي ها خدای دې په خیر خلاصه کړه که مړ شوی جنجال کې به پاتې شو ده کې خو هېڅ څه نشته ته ورته وګوره څه خبره ده
قهرمانه زما په ذهن کې ځینې خبرې دي. څه ډول خبرې دي؟ او دا د ملکې عواقف موضوع. او ته خو پوهېږې ملکه د دې کار لپاره په ځانګړی ډول روزل شوې. ګورجین فکر کاوه چې په امریکا کې درس لولي، خو هغه په روسیه کې زموږ د کسانو لخوا روزل کېدل. چا تاسو اندېښمن کړی ښاغلیه؟ زه ډارېږم چې د ښکار په لټه کې یو چېرته خپله ښکار نه شو. که ته ناپه عاقف میینه شي هغه وخت خبره ډېره لویږي، خو عاقف که میین شي کومه ستونزه نشته. دا به مو ټول ډېر حیران کړي، خو زه فکر نه کوم چې اتنا به داسې کومه کمقلي وکړي ښاغلیه. دا زموږ د روزنې په سیستم کې هېڅ نشته. په دې موضوعاتو کې تر ډېره ستونزه نه ده جوړه شوې. په دې خو پوهېږم، دا د زړه کارونه هېڅ نه اټکل کېږي. اوس تا نه یوه غوښتنه لرم، دا موضوع په ځانګړې توګه څاره او ما ته راپور راکوه. ښه سمه ده ښاغلیه. اوس تللی شې. ونه خوځېږي. دا ځل برقي آله زما لاس کې نه ده، وسله ده. تاسې څوک یې؟ ما سره څه کوئ؟ ته ارامه اوسه، لاسونه پښې وتړه. زه چېرته یم؟ وایئ تاسې څوک یې؟ ښاغلی ګورجینه، کاري ژوند له خپل کورنیز ژوند سره هېڅکله مه ګډوم. تر هغه چې ځان ته یو ځای چمتو کوم دلته کار کولی شم. البته ولې نه. غواړم په دې پوه شم چې دا کار څنګه پیل شو. پوهېږې د زده کړې لپاره امریکا ته لاړم. وروسته له دې ځای یو کس ما پسې راغی، یو بل سره سمې شو. وروسته بیا پوه شوم چې زه یې څارلم او رانه پوښتنه یې وکړه چې غواړم د دې هېواد لپاره کار وکړم او که نه. زه په موضوع پوهه شوې وم. ومې ویل هره غوښتنه چې لرئ زه یې درسره منم. له هغه ځایه نورو هېوادونو ته لاړم او د دې کارونو سمه روزنه مې ترسره کړه. هر څنګه چې وي دا حس د هغې په وینه کې شته. دا لاس کاله مونږ فکر کوو ته په امریکا کې زده کړه کوې، خو نه پوهېدو چې دا زده کړې دې دومره توپیر لري. هرې سیمې ته چې تللم ډېر خوند مې اخیسته. یو څه موده په روسیه کې وم. د عاقف پروژه هلته ماته وړاندیز شوه، ما هم ومنله. هر څه هم دومره و. تاسو بله پوښتنه لرئ؟ نه. سمه ده. ورکوي. دښمنه د ډیپو کسان ولې ځواب نه ورکوي؟ کومه ستونزه خو به نه وي؟ معلومات لرئ؟ ښه سمه ده، هلته به سره وګورو. زه هم حرکت کوم. څه غواړئ؟ ناروغ وې، د درملنې لپاره یې راوړی وي. دروغ وایي. ګوره د دې تومانچې هم دروغ نه خوښېږي. پښه مې اوس نو ما ته رښتیا ووایه. نو هر دروغ چې ووایي دا تومانچه به او بل ډزم در باندې وکړي. څنګه مې چې وویل د تومانچې دروغ نه خوښېږي. ونه ویل که نه، ته ناروغ وې ځکه یې دلته راوستې. ما وویل چې د تومانچې دروغ نه خوښېږي.
وشول؟ ولې هم پوه نه شو هغه سړی وتښتېده. وتښتېده؟ خپل کار مو ختم کړو که نه؟ هیله کوم مرسته وکړه، زه مړ کېږم. دا کیف څه په یاد دی او که نه؟ کار مو ختم کړو که نه؟ زه راته ووایه. نه پوهېږم، ډېر برېښنایي شوک مې ورکړ خو بیا هم پورته شو. داسې باید نه وای شوي. هېڅ ښه کار ونه شو، باید داسې نه شوي. کاف هېڅ یوازې نه شو پرېښودلی. څه شوي؟ دوی دواړه یې وژلي او تښتېدلی. یعنې هر څه یې په یاد دي. تر اوسه نه پوهېږو چې څه یې په یاد دي او که نه. په لوړو ګمان فکر کوم حافظه به یې پاکه شوې وي. کېدای شي حافظه یې نامې پاکه شوي. په دې نه پوهېدل یوازې یوه لاره شته. ته ورته ځان نږدې کړه، خو د ملکې په توګه. البته که هغه پیدا کړی شو. چیرته؟ نه پوهېږم، حرکت وکړه. وروره ته ښه یې؟ ته چې نه پوهېږې چېرته ځې زه به څنګه پوه شم؟ یوه پته راته ووایه. په یاد مې نه دي، هېڅ زموږ په یاد نه دي، هېڅ. اوهو ته به سوریه وکړې نه، ښکته شه ښکته شه، زر کوه، ځه ورک شه. د هغوی له ډلې نه یې، د هغو رذیلانو له ډلې نه. وروره بس ویرکې تېروتنه وشوه، دوه وړونه شپه لره ما به وژنې هیله کوو. سمه ده. شفاعه دې وي. ژوندی اوسې، مننه، ژوندی اوسې.
مرجانه څنګه یې نجیبه اوس ښه یې که نه ښه یم تاسې څنګه یې د مجاهدین نور هم ښه شو نجیبه وروره آخر یادې کوټې ته راوستلې شفا دې وي شکر چې ښه شوې مننه کوه ته چېرته وې له عاقب سره یوځای وې نه ولې زه خو ډېر شوی یم هغه سړی ناڅاپه ورک شو هغه هم په داسې یو حالت کې نه پوهېږم څه شوي بیا به کومې سمڅتګونه نه شوې وي یا به یې ځان ته کومه بله بلا پیدا کړې وي کوره وړکتون کې مې پوښتنه وکړه څوک خبر نه دی فاتح هم نه دی اخیستی ټوله شپه ښوونکي سره پاتې وروسته یې ځلمېدم او اوس په جشن کې ولیدم اوس به را پیدا شي پیدا به شي اندېښنه مه کوه هغه په خپل کار ښه پوهېږي لمه کې نه لوېږي ښه زما اولادونه څنګه دي ښه پلاره ځان خو مدیدار نه کوي که ووایم نه خو دروغ به وي ډېر وډار شو پلاره ډېر وډار شو چې په تا څه وایشي تېر شول لورې هر څه تېر شول خدای زه تاسې سره یو ځای کړم وګوره اوس بیخي ښه یم دې سړي ته وګوره دی خو مړ شوی زر کوه جیبونه یې وګوره کېدای شي پیسې ولري ورک شئ تاسو هلته څه کوئ هغه سړی پرېږدئ ورک شئ منډه کاله دې پار کې اواز زه غلا کولی شم په خبره پوه شوئ چارگر صاحب چارگر صاحب چارگر صاحب چارگر یې توبه خدایا ته ما سره ټوکې کوې که جدي یې د څه شي ټوکې سره یم ته ولې ما ته چارگر صاحب وایي ها که ما پېژنې نه راته ووایه زه څوک یم وروره څوک یم ما څسکلې که څنګه ډېرې عجیبې خبرې کوې هېڅ شي نه خبر نه دی زه څوک یم ووایه وګوره وژنم دې ووایه اوهو دا خو ختم دی یوه شېبه لومړی باید دا واخلم چې خطر نه وژغورل شم بیا به جشن ونیسي خیرې د باغ دروازه دې خلاصه شوه حال نظر کوه راځه پاڅېږه راځه هله پورته شه هله همدا چې کوټې ته دننه شوم په ځمکه پروت و همالته مړ شوی و نجیبه وروره
خفه کېږم. وروسته له دې هیلې ته د خپلې مور اول پر مهربانو ته د خور او ورور په توګه فکر وکړه. خدای دې موږ ټولو ته د سجدې په وخت کې مرګ را نصیب کړي. هر چا ته داسې مرګ مناسب کېږي. په اجازه دې زه باید لاړه شم. البته زما له امله تاسې ټولو خپلو کارونو پاتې شوئ. د هر څه لپاره ډېره مننه کوم. داسې مه وایه امر صاحب، موږ ملګري یو، تل به یو بل سره یو ځای واوسو. هر وخت د امر ته چمتو یو. که اجازه مې وي زه به هم لاړه شم. شفا دې وي. مننه کوم. د لورې د هیلې لورې. راځه. عاقب په یخچال ته زنګ دی وهلی؟ نه ما یې دی وهلی چې پیدا یې کړي دا به ورسره ګورم. یو ځل خو به یې زنګ وهلی و، هغه څنګه داسې کولی شي؟ که تا ته زنګ ووهه بیا ماته خبر راکړه. اندېښنه مه کوه. زه نو ځم تاسو ته ښه شپه غواړم. د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. خانو د لیدو په هیله. چېرته ځې؟ هېڅ چېرته هم نشې تللی. هغه ولې؟ تا سره کار لرم، باید ما سره لاړ شې. سمه ده، بل امر نه لرې؟ خبرې نه اوږده وه، زه باید کور ته لاړه شم. زه نه غواړم یوازې مې خپل پلار سره مخامخ شم. خپله جنجال کې اخته یم هم نه پرېږدې. البته وړیا باډیګارد دې پیدا کړی. په هر حال راځه چې لاړ شو. ژبه او خوله مې وچه شوې. ښه صبر وکړه. اوبه واخله. اوبه د سړي حالت خو ډېر خراب ښکاري. دا ځل یې سخته سزا لیدلې ده. ښه ده فرصت خپله ستا لاسته راغلی خیري. که دا ځل ترې ښه ګټه واخلې خو ښه ده، که نه نو ژوند به دې تباه شي. نه پوهېږم څومره وغواړم. 15 10 نه 15 به واخلم ځکه چې ښه کس مې لاسته راغلی. پلار مې چېرته دی؟ تشناب پورې لاړه، اوس به راشي. سمه ده. الله الله دا خو هماغه جاسوس دی. د پلار سره مې څه کار لري؟ د ښاغلي تورن موبایل دی. مهرباني به کوئ. اوه د ګرجین لورې. اغله ملکې سلام، زه یم خیري. کوم خیر یې؟ 50 هم خیري. څو دانې خیري پېژنې جلۍ؟ د امنیت د تشکیلاتو نازدانه چارگر خیري. ته څه غواړې؟ زر ووایم. زه تاسو نه 15,000 امریکایي ډالر غواړم. که امریکایي نه وي نو پاونډ هم منم.
او د اروپا یورو هم منم پوه شوې که نه بسنه کوي چې ماته پیسې راورسېږي څه خبره ده چا سره خبرې خو کوي یوه پوښتنه بله هم لرم کلدارې مه رالېږه ځکه کلدارې مې نه خوښېږي دا پیسې ولې غواړې ها کېدای شي باور ونه کړې خو عاقف زما په لاس کې دی عاقف هغه سره دې څه کړي نه ما ورسره څه نه دي کړي خو کوم بل چا ورسره سم کار کړی سبا درته زنګ وهم هر ځای ته مې چې وویل پیسې مې راوړه سمه ده صبر وکړه پلار ته نور زنګ مه وهه ما ته زنګ ووهه ما ته به دا خبره حل کړو څه شوي چا سره دې خبرې کولې خیر یې عاقب له هغه سره دی څه د خدای لپاره دا خو تښتېدلی چېرته به تښتېدلی وي که دا بېهوشه هم وي سړی ترې ډارېږي پورته شه پورته شه ته ډېر خطرناکه او یو کم عقل انسان یې زه به تا وتړم خو په څه به وتړم نه پوهېږم ښه نو لږ ساده به ګټه واخلم کار خو به د ډېر نه ځنډېږي که غواړې زه به په تمه شم سمه ده پوهېږې زه پیسو ته اړتیا لرم کور مې باید یو څه راواخلم پلار نه خو به دې پیسې نه غواړې چټیات نه وایم محمدوکه که ټولې نړۍ راته سپارښت کې بیا هم څه ترې نه اخلم له مېرمنې یوه قیمتي ګوت مې پاتې ده هغه اخلم ښه وروسته هغه خرڅوي او خبریالانو ته یې ورکوي ته څه کوې بازار کې چې عقل خرڅېده ته چېرته وې په هغو پیسو دې وخت کې څه نه کېږي ما ته وګوره محمدوکه موټر دې ګل که ما سره یو څو روپۍ شته هغه به درکړم راکړه ټول ژوند کې چا نه پور نه دی اخیستی کېږي هر کار د حل یوه لاره لري نه کېږي ته ما ته هم دلته په تمه شه سمه ده خیرت دی بخښنې غوښتلو ته راغلې داسې ښکاري چې هېڅ وي د شوی نه یې پلاره خو فکر کوم په ویښه خوب وینې ښه نو ولې دلته راغلې پلاره له مخې نه لرې شه لورې څو ورځې کېږي چې کور ته نه راځې راځه چې هغه خبرې هېرې کړو هر څه دا خبره هېره که زه هېڅکله نه غواړم ستا هغه څه پیړه هېره کړم ټوکې مې اخلم بیا له دې ځایه ځم او لورې ما په دې لوی کور کې یوازې پرېږدې ها له دومره خرابه کار نه وروسته سطحې په تمه وي غواړې په کلیزه کې دې بیا هم خلک ته حیران کړي ستاسې تقدیر هم دا پلاره ولې نه پوهېږې خلک له تاسې نه ګټه اخلي او کله چې ستاسې د پای تاریخ راورسېږي بیا په یوه ګوښه کې مرګ ته په تمه اوسئ هېڅوک به ستاسې مخ ته هم ونه ګوري جنازه به مو هم هغه خلک پورته کړي چې تاسې یې ژوند ورته تېره کړی
پاتې ده. لږ پاتې و چې هغه سیدګانې مې هېرې شي. تومانچه دې تل له خپل ځان سره لره. هر کله چې ما امر وکړه اړین کار ترسره کړه. اوس د انټرنټ له لارې مخته ځو. غواړې څه ووایې؟ دا ثبوت اوس له موږ سره دی. کیف هم بلې نړۍ ته ولېږو. همداسې نه ده اتنه. یا به په خپله خوښه هغه سي ډي ماته راکړي او یا به هم کوشنی ګواښ هم